یو عجیب حقیقت شته ځینې وختونه همهغه ګناه چې تا ترسره کړې وي الله جل جلاله یې ستا د راستنېدو سبب ګرځوي داسې احساس درځي چې زه خو بېوسه یم ما خو دا کار وکړ خو همدا درد دا ژړا دا ماتې سجدې الله جل جلاله ته دومره خوښې وي ستا له همهغه لارې بېرته ځان ته راګرځوي ابن القیم رحمه الله وایي یو بنده د یوې ګناه له امله جنت ته ځي او بل د عبادت له امله دوزخ ته دا څنګه ځکه اولنی کس ګناه وکړه ژړا یې وکړه عاجز سو تواضع یې اختیار کړه الله جل جلاله ته یې رجوع وکړه بل کس عبادت کوه خو غرور ځان لویي او عجیبه یې زړه ونیو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي الله جل جلاله د خپل بنده په توبه دومره خوشحالیږي لکه یو څوک چې اوښه یې له لاسه ورکړې وي په صحرا کې او بیا یې پیدا کړي د یو مات زړه سجدې هغه چې پکې درد وي هغه چې پکې سترګې لمدې وي دا د الله جل جلاله سره ډېر ارزښت لري ته فکر کوې تا ګناه وکړه او بس ختم شو نه که ته ورته ویښ شوې که ته پښیمانه شوې که ته ور وګرځېدې نو دا ګناه به تا ته د نیکمرغۍ دروازه پرانیزي الله جل جلاله وایي که ته زما خواته راشې زه به در منځ ته درځم که ته زما لوري ته یو ګام واخلې زه به تا ته 10 ګام اخلم پایله هیله مه بایله توبه وکړه حتی که زر ځلې دې ګناه کړې وي همهغه ورځ کیدای شي ستا د بخښنې عزت او د الله جل جلاله سره د نوې اړیکې ورځ وي الله جل جلاله ستا له مات زړه سره معامله کوي نه له تیر تاریخ سره یا الله جل جلاله موږ ته توفیق راکړه چې ګناه مو د بخښنې لاره شي نه د بربادۍ وسیله زموږ زړونه ژوندي کړه زموږ قدمونه ستا د رضا پر لور برابر کړه او موږ د هغه بندګانې له ډلې کړه چې ته یې خوښوې که دا پیغام درته اغېزناک و سبسکرایب وکړه تر څو د زړه دوا هره ورځ درته ورسوو او دا ویډیو له نورو سره هم شریکه کړه شاید همدا یو کلیک ستا لپاره د خیر دروازه شي